السلام علیکم ملګري چې ټول بخښه نننۍ ویډیو کې موږ دا طریقه ده چې موږ څنګه د فیسبوک پیج ډیلیټ کړو. اکثره ملګري هغه پیجونه جوړ کړي دي هغه بیا په کومه طریقې سره ډیلیټ کوو. نو سټپ بای سټپ طریقه ده ښه سکرین کتلی شئ. موږ سره د پیج دی دا زه ډیلیټ کوم. نو دلته فیسبوک کې نه ډیلیټ کېږي. دې لپاره څوک کوم د فیسبوک اکاونټ دی په کوم پیج په کوم اکاونټ آی ډي باندې نو تاسو لوګین په کروم ګوګل براوزر کې نو دا کتلی شو سکرین باندې کوم دا کروم براوزر دا تاسو لوګین کوم. دا که هر نمبر ورزیدل کیو براوزر یو سی براوزر هر نمبر براوزر وي بهر از په کیو براوزر کې لوګین کوم. بل به سرچ کولی کو www.facebook.com چې کله دا سرچ کوم نو دې کتلی شو په 3 ډالر باندې کلیک ډیسکټاپ سایت خونه به ډاکه کوم. مطلب دا تاسو ویب اپ کو بل کتلی شو www.facebook.com 3 ډالر باندې کلیک وکړو ډیسکټاپ سایت نو لوګین باندې کلیک وکړو. کوم څه اډ نمبر پاسورډ جیمیل به اډ کوم. مطلب هغه اکاونټ به سو لوګین کو براوزر کې چې کوم څه پیج دی نو څه اکاونټ لوګین شو اوپن شو نو سپر اکاونټ کې کومه یې آپشن دی پروفایل دا باندې کلیک وکړو. دلته پیج باندې کلیک وي پیج به سلیکټ کو چې کوم پیج دی موږ دلته کتلی شو پیج به سلیکټ کو. مطلب پیج به اوپن کو چې کومې څه ډیلیټ کوو. تاسو په څومره هم پیجونه دي او تاسو دلته اوپن شي نو بیا کتلی شو کوم د چینج اپشن دی ته څو کله هم کلیک وکړو څومره هم تاسو پیجونه به شو شي. موږ بهر په اکاونټ کې یو پیج دی دا زه ډیلیټ کوم. څو کتلی شو موږ پیج اوپن شو نو دا به زه اوس ډیلیټ کوم د طریقې سره. یو تاسو لازمي په ویب فارم کې مطلب کوم لیپټاپ سایډ دی نو هغه کمپیوټر سایډ دی نو په هغه کې تاسو دا اوپن کوو. دې نه وروسته کتلی 3 ډالر باندې کلیک وکړو. دلته کتلی شو سیټینګ اپ پرایویسي اپشن دی. کله سیټینګ پرایویسي باندې کلیک وکړو دلته به سیټینګ اپشن شو نو سیټینګ باندې کلیک وکړو. چې کله سیټینګ باندې کلیک وکړو دا به لږ به زوم کړل. دلته کتلی شو اپشن دی موږ زه تر زوم کوم نو دا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله د زوم کو اپشن کتلی شو فیسبوک پیج انفارمیشن نو دا اپشن باندې تاسو کلیک وکړو. دا فیسبوک پیج انفارمیشن اپشن دی سو کتلی شو دا ونه چې کله سو کلیک وکړو دلته کې نو اخري سره کتلی شو اینډ کې ډیاکټیویټ او ډیلیټ. مطلب دلته پیج ډیاکټیویټ کولی شو ډیلیټ کولی هم شو نو پر ډیاکټیویټ یا ډیلیټ په دغه باندې کلیک وکړو. چې تاسو دغه باندې کلیک وکړئ دلته دوه اپشن دي. مطلب چې ډیاکټیویټ کوو یا سوري ډیلیټ کوو نو موږ ډیلیټ کوو. لاندې خونه به ډاکه کو ډیلیټ پیج ډیلیټ پیج باندې کلیک وکړو. شنه لایک را کتلی شو پر شنه لایک را کنټینیو دا باندې کلیک وکړو. چې دا باندې کلیک وکړو واپس بیا د شنه لایک را باندې کلیک وکړو. دلته تاسو نه اکاونټ پاسورډ وګورئ چې کوم تاسو آی ډي پاسورډ د آی ډي پاسورډ ولته اډ کوو. چې نه پاسورډ په ویډیو ان هر ویډیو باندې اپلوډ دي فیسبوک آی ډي او پاسورډ څنګه جوړیږي پس نوې پاسورډ نه دا شنه لایک را باندې کلیک وکړو واپس په کلیک وکړو. کتلی شو موږ پیج ریموو شو ډیلیټ شو. نو دا طریقې سره تاسو فیسبوک پیجونه جوړ کړي یا ډیلیټ کوو. لکه څنګه ویب فارم کې د ډیسکټاپ سایډ اوپن کوم دا طریقې سره تاسو هم اوپن کوو. کوم ویب فارم کې اوپن نشي نو بیا پیج نه ډیلیټ کېږي. نو ویډیو که خوښي لازم مخکې ملګرو سره شیر کړو. چینل هم ضرور سبسکرایب